شاړه مکتب ته راغلي اوسي هغه کې د شاړې لخوا چې کمیټه جوړه شوې اوس دي په دا ژمي کې راغلي دي خپل مکتب پاکې د نوي کال لپاره مادګیانې د صنفونه هم دا رقم پاک کړي دي او د دوی سره دا احساس پیدا شوی دی چې خپل کار وکړي له دا خور سره به خبرې وکړو چې یو خور سره به خبرې وکړو چې دوی د کمیټې په اړه څه علت و چې تاسې په دا ژمي کې د کمیټې لخوا څخه راځئ او دې کمیټې کې د کمیټې لارې خپل مکتب پاکوي. بسم الله الرحمن الرحیم دا علت و چې نوی کار په مخ د تلو دی او موږ غواړو چې خپل مکتب ته زه د هېواد سره ډېره زیاته مینه لرم او غواړم چې دا د هر انسان حق دی چې د خپل هېواد لپاره یو خدمت وکړي او زه غواړم چې خپل مکتب ښه پاک وساتم او ټول زموږ سره چې کوم شاګردان یو ځای شوي دي دا هم د دغه کمیټې سره یو ځای شوي دي او غواړي چې خپل مکتب یا هېواد ته خدمت وکړي. ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو د یوه خور و چې له خپل هېواد سره یې دونه مینه وله او د دې خبرې تاسو واورېدلې چې وایي دا ژمي کې د زیم په دا ساړه موسم کې راغلي دي خپل مکتب پاکوي لکه څنګه چې تاسو خپله وینئ چې خوند به لګیا دي واوره پاکوي او خپل مکتب صنفونه پاکوي د دې څخه ډېره زیاته مننه چې د خپل هېواد لپاره خپل کار کوي او مخته روان دي نن ما هم د شرالۍ جامې اغوستې دي له دوی سره مې لاس یو کړی ده او د دوی سره مکتب پاکوم. قدرمنو لیدونکو لوستونکو او اورېدونکو که غواړئ زموږ نورې پاڼې وګورئ نو زموږ په اړه درسره لایک کړئ او زموږ نورې ښکلې برنامې هم سره واورئ.